په دې ویډیو کې زه غواړم تاسو ته دا وښیم چې څنګه کولای شئ خپل ارقام د نقشې په مخ باندې راولئ. ما دلته د نمونې لپاره د افغانستان ولایتونه راخیستي دي او د هغو تخمیني نفوس په 2020 کال کې چې کوم تخمین شوی دی دا مې راخیستی دی. نو اول د دې لپاره چې تاسو ولاړ شئ د نقشې مخ ته باید ټول ولایتونه او د هغو نفوس انتخاب کړئ. صحیح شو؟ نو ولایتونه مو چې انتخاب کړل بیا به په انزرټ باندې کلیک وکړئ. په انزرټ هم چې کلیک وکړو دا له مپس ته راشئ یا د ځمکې د کرې نقشه ده دو باندې به کلیک کړئ او چې څنګه یې کلیک کړو دلته د افغانستان نقشه درته رسي او هغه ځایونه درته ښیي چې هغه څومره نفوس لري. که چېرې تاسو د دوی دغه سیریز ډسکرپشن وګورئ په دې ځای کې د 1,43,000 نیولي تر 15,20,000 پورې یا تر 15.2 میلیونو خلکو پورې. که چېرې اوس موږ ووینو دلته په نقشه کې دغه ډېر تیره یا داسې توربخانه ځای چې دی هغه کابل دی. نور د هغو نه ورهاخوا هرات دی مثلا هلمند او قندهار دي، مزار شریف دی، بدخشان، تخار، کندوز دغه ولایتونه دي چې په دوی کې نفوس ډېر دی. هغه ځایونه چې سپین رقم رنګ لري هغه کم نفوس لري. نو تاسو داسې کړلی شئ چې په نقشه باندې خپل ارقام وښیئ. دا یو. بل مخکې مو په چارټو کې دا خبر کړي وو چې هر چارټ باید عنوان ولري. نو تاسو کړلی شئ دلته ورته ولیکئ چې د افغانستان نفوس مثلا تاسو دا ورته ولیکئ د هغو مطابق تاسو کړلی شئ چې نور معلومات ورته د جمع په علامه به کلیک وکړئ. د جمع په علامه هم چې کلیک وکړله تاسو کوم شی غواړئ چې په دې ځای کې موجود وي ورته دغه لیجنډ یا دغه د نفوس تراکم چې ښودلی دی دا تاسو په کوم ځای کې غواړئ په ټاپه خوا کې یا پورته خوا کې چپه خوا کې ښی خوا کې په کوم ځای کې غواړئ مطابق د تاسو د تقاضا. بل لیبل ته به راشو. آیا تاسو غواړئ چې په هر ولایت کې هغه د نفوس تعداد معلوم وي دا هم درته معلومولی شي. په دې مثلث باندې به کلیک وکړو تاسو په کومه برخه کې غواړئ چې د معلومات ولرئ. نو تاسو کړلی شئ په دغه رقم باندې هغه خپل د ملک یا د نقشې په مخ باندې خپل ارقام وښیئ. مثلا دا په پروژو کې ډېر مفید دی. مثلا د زراعت څو سټیشنونه دي تاسو کړلی شئ د هغو د نباتاتو تراکم وښیئ. څوک په سیاست کې کار کوي هغه امکان لري د رایو دپاره د استفاده وکړي چې څومره خلکو رای اچولي دي په هر ولایت کې. څوک یې د طبابت دپاره استفاده کوي، څومره کلینیکونه دي په هر ولایت کې، څومره مریضانو ته لاسرسي شوې ده. په دې رقم باندې تاسو کړلی شئ چې دا ورته انتخاب کړئ. چینج کالر د دوی نه کړلی شئ تاسو رنګونه انتخاب کړئ. مثلا مطابق د تاسو د راپور یا کوم د خوښې رنګ هم چې و هغه ورته انتخابولی شئ.